یو نیوټریشنست یعنی غذا پیژندونکی غواړي چې د یو مشهور رستورانت په شاورما کې د کالوري اوسط مقدار اټکل کړي. هغه د 14 شاورماګانو یو تصادفي نمونه اخلي او د کالوري مقدار یې اندازه کوي. د نمونې ډیټا یې تقریبا متناظره ده چې اوسط یې 200 کالوري او معیاري انحراف یې 50 کالوري دی. نظر دې نمونې ته د شاورما د اوسط کالوري مقدار لپاره لاندې کوم یو د 95% باور انټروال کېدی شي. نو ویډیو ودروئ او وګورئ چې د ځواب تاسې لاسته راوړی شئ او که نه. نو راځو ګورو چې څه روان دي. دلته موږ سره یوه ټولنه ده د شاورماګانو او د دې یو پارامتر دی چې هغې ته موږ وایو پاپولیشن مین، کوم چې معلوم نه دی. دا غذا پیژندونکی غواړي معلوم کړي چې په دې کې اوسط څومره کالوریانې دي. خو دا چې ټول نشي مطالعه کولی نو یوه نمونه ترې راخلي د څومره په اندازه n مساوي 14 په اندازه، او بیا دې سیمپل لپاره هغه یو سیمپل سټټسټیک محاسبه کوي چې هغې ته موږ وایو سیمپل مین، او دا مساوي دی له څو سره 200 سره. همدارنګه دې ته یو سیمپل سټینډرډ ډیویشن هم محاسبه کوي چې هغه مساوي دی له 50 کالوري سره، او هغه غواړي چې دغه ډیټا دې لپاره وکاروي تر څو د 95% یو باور انټروال لاسته راوړي. او موږ پوهیږو چې د باور انټروال به څه شکل وي. دا به وي سیمپل مین یا کوم چې موږ محاسبه کړی سټټسټیک دی مثبت منفي، دلته به راخلو ټي سټار یا ټي بحراني قیمت، او ضرب دې څه شی سیمپل سټینډرډ ډیویشن تقسیم پر n د جذر لاندې. او دلته موږ ځکه ټي سکور کارو ځکه چې موږ ته د ټولنې هغه حقیقي سټینډرډ ډیویشن کوم چې سیګما دی هغه موږ ته نه دی معلوم. چې هغه موږ ته نه وي معلوم بیا دلته موږ راځو د سیمپل سټینډرډ ډیویشن څخه کار اخلو، او که چیرې موږ ته سیګما معلوم وي د دې په ځای بیا موږ دې سره څه شی کارولو زی سکور کارولو. دا چې اوس دلته سیمپل سټینډرډ ډیویشن کارو نو ځکه دلته ټي سکور ورسره کارو. راځو اوس دا محاسبه کوو. موږ سره سیمپل مین څو دی 200 دی، لیکو چې 200 او بیا ورپسې لیکو مثبت منفي ټي سکور به څومره وي. ټي سکور موږ د 95% باور انټروال لپاره موږ ټي سکور ټاکو. دې لپاره موږ ټي جدول ته ځو. په یاد ولرئ چې ټي جدول کې موږ یو بل متحول لرو چې هغې ته موږ وایو ډیګریز اف فریډم، کوم چې مساوي دی n منفي 1. دلته زموږ د n قیمت دی 14، نو دا به مساوي شي 14 منفي 1 مساوي 14 سره. نو راځو جدول کې ګورو. موږ سره ډیګري اف فریډم دی 14، دې ځای نه به موږ راځو دا قطار ګورو. او اوس که چیرې زموږ 95% د باور انټروال په کار وي نو راځو هغې لپاره به موږ داسې وکړو چې دلته زه تاسو ته رسمومه. که چیرې موږ سره داسې ډسټریبیوشن موجود وي نو زموږ 95% په کار دی چې دغه څنډه او دا څنډه دواړه څومره پاتې کېږي 2.5% دلته پاتې کېږي او 2.5% دلته پاتې کېږي. دغه 95% زموږ په کار دی. دې لپاره چې دا لاسته راوړو موږ راځو دغه 2.5% ټیل پروبابیلیټي یا دغه لکۍ ټیل لکۍ ته وایي، دغه لکۍ کې چې څه احتمال پاتې کېږي دا له دغه ځای څخه لاسته راوړلی شو. نو 2.5% دې ځای کې راځي، دا یو دی. او په دې کالم کې به لاندې لاړ شو، دغه افقي قطار قیمت به ترېنه راواخلو. دا زموږ دی د ټي سکور قیمت 2.160. اوس به راشو بیرته خپلې پوښتنې ته. نو ولیکو چې ټي سکور شو 2.160 او ضرب دی سیمپل سټینډرډ ډیویشن دی 50 ضرب دی 50 تقسیم پر n د جذر لاندې د n قیمت دی 14. نو زمونږ په دې ټولو ځوابونو کې 200 شته دی. نو را به شو دغه برخه به محاسبه کو چې دې نه څو جوړېږي. دې ته موږ مجاز خطا وایو او دې محاسبه کولو لپاره به حساب ماشین ته راشو. را به شو ولیکو چې 2.160 ضرب دی 50 تقسیم پر مربع جذر د څو دی 14 دی 14 مربع جذر قوس بند او دا مساوي کیږي 28.8. نو راځو لیکو چې دا تقریبا مساوي کیږي 28.8. ښه راځو دلته ګورو دا که لسمو ته رانږدې کړو رالنډ کو دې نه جوړېږي دا تقریبا مساوي کیږي 28.9 کوم چې دا ځواب راځي. نو زموږ کانفیډنس انټرول یا د باور انټروال په لاس راغی. خو اوس پوښتنه ده چې آیا دغه د باور انټروال زموږ د باور وړ دی که نه، آیا موږ د باور انټروال شرطونه پکې پوره کړي دي او که نه.
نو پوښتنه کوه دا ده چې آیا زموږ نمونه رینډم ده او که نه، او د دې باره کې موږ ته دلته وایي چې یوه تصادفي نمونه یې اخیستې، معنا دا شرط پوره دی. بیا ګورو چې زموږ سیمپلینګ ډسټریبیوشن دا نارمل دی او که نه دی، او دې باره کې دلته موږ ته وایي چې دې باره کې یو خدای چې باید د نمونه څومره وي له 13 څخه لوی یا مساوي وي. دلته نمونه زموږ 14 شاورماګانې دي، دا شرط خو نه دی پوره کړی، خو دوهمه طریقه چې دا شرط پوره کیږي هغه دا دی چې ډیټا باید متناظره وي. نو دلته موږ ته ښیي چې تقریبا متناظره ده، معنا دا چې دې کې کوم خاص شاذ یا آوټلایر قیمتونه نشته، نو دا شرط هم پوره شو. او وروستی شرط د انډیپندنس یا د هرې تجربې د خپلواکۍ شرط دی. نو دلته داسې فرضوو چې زموږ دغه نمونه اخیستنه د بیرته ځای پر ځای کولو په واسطه نه ده شوې، خو موږ ګورو چې دلته د n شمیر یا سیمپل سایز چې دی هغه 14 دی. کوم چې موږ داسې فرضوو چې په دغه رستورانت کې چې څومره شاورماګانې جوړیږي د هغې قیمت به 140 څخه لږ تر لږه زیات وي، تر څو دغه د 10% څخه کوچنی راشي. نو فرضوو چې دغه نمونه د 10% څخه کوچنی ده، نو ځکه وایو چې دا شرط یې هم پوره شوی. نو داسې موږ فرض کړه چې دغه شرطونه موږ پوره کړي دي، نو د 95% باور انټروال یې عبارت دی له دې یو څخه.